الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د فقه اکبر کتاب څخه مشتسنن نهم درس وایو. مخینی درسو کې مهم د اهل سنت والجماعت عقیده تشریح کړې وه. په نهم درس کې هم ډېرې مهمې عقیدې د اهل سنت والجماعت بیانوو. یولسمه عقیده د اهل سنت والجماعت هغه دا ده: والریاء، ریاکاري. یوازې به د ریا لفظي ترجمه وکړو، بیا به هغه مسله پسې تشریح کړو. ریا دې ته ویل کېږي چې په یو چا باندې څوک ځان ویني، هدف یې دا وي چې خلک د ده صفت وکړي او خلک دی نیک وبلي. او د دې ریا په معنا کې سمعت هم راځي. سمعه دې ته ویل کېږي چې د لیدلو سره تړاو نه لري، د اورېدلو سره، چې په خلکو اوري، خپل فضائل او خپلې نیکۍ په دوی اوروي، چې ما داسې د شپې دعا وکړل، داسې مې د شپې تهجد لمونځ وکړي، داسې مې ختمونه وکړل، داسې مې ذکرونه وکړل، او زه داسې د خیر کارونه کوم، داسې کوم، داسې کوم. دا بیا سمعه ده. نو ریا په خلکو ځان لیدل د دې دپاره چې صفت یې وکړي، او سمعه دا ده چې خلکو ته خپل حالات بیانول، خپل عبادات ورته بیانول، خپل حسنات ورته بیانول، تر څو چې هغه ستا صفت وکړي. د خلکو په سترګو کې ته محبوب او خوښ سې او بزرګ معرفي سې. که چې نیت دغه شی و، اخلاص نه و، د الله رضا نه و پکښې کې، او نیت یې دا و چې په خلکو ته خپل ځان ښه معرفي کړي، خلک ستا صفت وکړي، نو دا داسې ریا او سمعه داسې یو ناوړه اعمال دي. اذا وقع، چې دا واقع سي، فی عمل من الاعمال، په یو عمل کې د عملو څخه، نو فانه دغه ریا او سمعه چې د دغه دواړه یبطل اجره، د هغه عمل، د هغه عبادت، د هغه نیکۍ اجر له منځه وړي، بلکل هغه عمل هم له منځه وړي. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي په هر عمل کې، په هر هغه کار کې چې هغه کې ریا راسي، الله جل وعلا شانه یې نه قبلي. که یوه ذره ریا پکښې کې وه، هغه عمل الله تعالی ته د قبول وړ نه دی. اوس یو سوال دا پیدا کېږي که چا ریا ګوري په نفلي عباداتو کې علما وایسته، په فرضي عباداتو کې ریا نشته، ځکه هغه خو معلومه خبره ده، دغه فرضي لمونځ چې ته کوې، فرضي حج ته کوې، او فرضي زکات چې ته ورکوې، دا خو پر تا فرض دی. ټولو مسلمان ته معلومه ده چې دا خو د الله تعالی جل وعلا شانه د امر د وجې دی کوي، دا خو پر ده فرض دی. اوس که څوک فرض لمونځ کوي، دا خو پر ته باندې فرض دی، په هغه کې د ریا نه راځي. ریا په نوافلو کې راځي، په نفلي عباداتو کې ریا راځي. نو کوشش به سړی کوي چې په نفلي عبادات کې هدف یوازې د الله جل وعلا شانه رضا وي. که په نفلي عباداتو کې هدف د خلکو صفت و، چې خلک د ده صفت وکړي، خلک دی په بزرګ او په متقي او پرهیزګاره سړي سره وپېژني، بیا نو دا داسې یو ریا ده، د ده دغه نیک او نفلي عبادات بالکل له منځه وړي، ثوابونه نور ختموي، بلکې له منځه یې وړي. وکذا دغه رنګه العجب، عجب و تکبر، او عجب دې ته هم کېږي چې خپل ځان ته په تعجب کې چې زه عجبه ښه سړی یم، خلک دا خلک څنګه کوي. اوس یو سړی داسې بیان کوي، وایي زه څنګه ښه لمونځ کوم، زه څنګه ښه تلاوت کوم، زه څنګه ښه د خیر کارونه کوم، دا خلک څنګه دي. دی خپل ځان ته هم په تعجب کې وي، او نور خلکو ته هم په تعجب کې چې زه څونه ښه سړی یم او دا خلک څونه بد دي. د خپل ځان دومره ښه سړی بلل او ځان لوی ګڼل، د عجب داسې یو عمل دی، چې داسې یو کار دی چې د انسان عملونه بالکل له منځه وړي. تکبر و لویي، ځان ته په تعجب کې کېدل، دا د انسان ټول نیک اعمال له منځه وړي. نو د اهل سنت والجماعت په نیز په مذهب باندې دوه داسې اعمال دي چې د انسان نیکۍ بالکل ختموي. هغه کوم دوه دي؟ ریا او سمعه. دا ریا او سمعه یو شی دي، په خلکو د اورول یا په خلکو خپل ځان ښه لیدل، دا او بل عجب. دا عجب او ریا که په چا کې و، د ده ټول اعمال ختمېږي، ثوابونه نه بلکې اعمال یې هم له منځه ځي. اوس رسول علیه الصلاة والسلام یو حدیث فرمایلی دی. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې 5 شیان د روژه نیونکي د روژاتي روژه ورماتوي. هغه 5 شیان څه دي؟ غیبت، که غیبت یې وکړي، وایي روژه یې ماته شول. درواغ، چغلګوري، په درواغو باندې قسم، او په شهوت باندې نظر، په شهوت باندې، یا ښځو ته کتل په شهوت باندې، یا فلمو ته په شهوت باندې کتل، دا 5 شیان وایي روژه ماتوي. د دې حدیث مطلب دا دی چې دا د روژې هغه حسن جمال او هغه ثوابونه له منځه وړي، روژه نه ختموي. که چا په روژه کې درواغ وویل، د روژې ثواب یې ولاړي، روژه نه سوه ختمه. د
د دې حدیث مفهوم داسې علما بیانوي، مګر ریا او عجب داسې یو کار دی چې بالکل هغه عبادت هم ختموي، ثوابونه خو بیخي نشته. نو الله تعالی جل وعلا شانه مو د دې څخه وساتي. بله 12مه عقیده د اهل سنت والجماعت دا ده، والآیات معجزې للانبیاء د نبیانو دپاره، والکرامات او کرامتونه د للاولیاء د اولیاء دپاره، للاولیاء د الله تعالی جل جلاله د ولیانو دپاره حق دا ثابت دی. موږ د نبیانو معجزو باندې هم ایمان لرو. الله جل وعلا شانه خپلو نبیانو ته د دوی د نبوت د تایید دپاره چې د معجزې ورکړې وې، هر نبي معجزه درلودله. رسول علیه السلام په سواو معجزې درلودلې. تر ټولو لویه معجزه د رسول علیه السلام قرآن عظیم شان دی. موږ د انبیاو پر معجزو باندې ایمان لرو، په دې کې موږ هیڅ شک او شبهه نه راته لویږي. که څه هم معجزه د عقل او د عادت څخه خلاف وي، داسې معجزه داسې یو کار ته ویل کېږي چې هغه د عادت څخه خلاف وي، نو موږ پر دې ایمان لرو. همدارنګه کرامات د اولیاو دپاره موږ حق بولو. الله تعالی جل وعلا شانه خپلو دوستانو ته کرامتونه ورکړي دي. کرامات هم د اولیاو حق دی. کرامات هم دې ته ویل کېږي چې هغه د عادت څخه خلاف یو کار وي، الله تعالی د خپل نیک او بزرګ او ښه بنده پر لاس باندې ښکاره کړي چې اصلا دا کرامات هم دا د نبیانو د تصدیق پشکې راځي. اوس ګور اصلا داسې دی، د تابع کرامت په اصل کې د مطبوع کرامت دی. دا چې یو څوک د الله جل وعلا شانه د رسول پیروي کوي، د بزرګي کوي، د الله جل وعلا شانه د رسول پر طریقه رواني، د هغه پر لاس باندې یو کرامات الله ښکاره کړي، نو دا اصلا د هغه نبي تصدیق هم ور باندې وسو، د هغه نبي تایید هم ور باندې رالی، د نبي کرامت هم پشکې رالی. د نبي دپاره دا اصلا د یو اولیاء الله کرامت دا د انبیاو معجزې دي. د رسول علیه السلام په امت کې چې څونه کسان کرامتونه اولیاء څونه کرامتونه دوی پر لاس باندې ښکاره شوي دي، دا ټول د رسول علیه السلام معجزه بلل کېږي، چې ځکه چې رسول علیه السلام پر حق نبی و او حق دین بیان کړی و چې د هغه په توسط پر امتیانو کې داسې اولیاء الله پیدا شول او د هغو پر لاسو باندې دغسې کرامتونه الله جل وعلا شانه ښکاره کړه. مګر یوه خبره ده، واما التي او هر هغه څه تكون چې وي لاعدائه د الله جل جلاله د دشمنانو پر لاسو چې بیا کم څه ښکاره سي. په مثال د چی شي؟ په مثال د ابلیس پر لاسو د شیطان سره که داسې یو د عادت څخه خلاف کار ښکاره، شیطان داسې کارونه کوي، داسې قوت ورکړي الله جل وعلا شانه و د شیطان و ابلیس علیه اللعنت چې د هغه پر لاس باندې که داسې یو کار ښکاره چې هغه د عادت خلاف وي، هغه چی بلل کېږي. او یا فرعون چې د خدای دعوا یې کړې وه، ځینې وختونه به د ده څخه داسې شان ښکاره کېدله، داسې کارونه به ده کول چې هغه به د عادت څخه خلاف و او نااشنا کارونه به یې کوله، د عامو خلکو په وس کې نه وه، نو دا بیا چی بلل کېږي. همدارنګه والدجال او د دجال علیه اللعنه چې په اخر کې به راځي، الله تعالی جل وعلا شانه دې موږ ټول مسلمانان د د فتنې او د جادو او د تاثیرات څخه وساتي. دغه دجال علیه اللعنه د ده پر لاسو به ځینې داسې کارونه ښکاره کېږي چې جنت و دوزخ به ورسره وي او د ده په بارو کې د ده په اړه باندې خورا ډېر څه راغلي دي، نو دا بیا څه بلل کېږي. و دې ټولو ته د ابلیس او د فرعون د دجال او هر هغه څوک چې کافر وي یا فاسق وي، د رسول علیه السلام د طریقې څخه وتلی وي او د اسلام پر هدایاتو لارښوونو نه روان، د اسلام مخالف کس وي، د هغه پر لاس باندې که یو داسې یو خارق العاده شی د عادت څخه خلاف شی ښکاره، هغه ته بیا موږ وایو استدراج ورته وایو. هغه ته استدراج معنا دی په دې طریقه سره لکه کرامات چې د اولیاءو پر لاس ښکاره کېږي، د دوی د لوړوالي، د دوی د درجې د بلندۍ باندې دلالت کوي. استدراج بیا د ابلیس او د فرعون د دجال او د هر هغه چا چې هغه د اسلام د لارښوونو څخه پر سر مخ اړولي ګرځولي، پر بله غلطه لار رواني، د ده پر لاس که داسې کار ښکاره سو، هغه بیا استدراج دی، درجه په درجه په کفر او په شرک او په معصیت کې د غرق کېدو په معنا دی. دا الله تعالی جل وعلا شانه دوی نور هم د دوی بار په دې سره ودرنوي تر څو چې عذابونه یې ډېر، هغه ته استدراج وایي. الله تعالی جل وعلا شانه دې موږ ته عفو وکړي، الله تعالی جل وعلا شانه دې زموږ حفاظت وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.